بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان وکړه نواقض الوضو کې نواقض الوضو موږ اجمالا ویلو چې دا او نواقض دي بعضې پکې اختلافي دي او بعضې مرجوح دي په اختلافي کې او بعضې راجح دي. نو د هر یو دپاره جدا جدا دلیل ذکر کیږي. بعض نواقض مخکې ذکر شول دلیل سره، نن به یو بل ناقض ذکر شي. حدیث راوړي د ابو هريره رضی الله تعالی عنه قال فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا وجد احدکم کله چې ومومي یو کس تاسو نه فی بطنه په خېټه خپله کې شیئا یو څیز فاشکل علیه نو مشکل شي فیصله په هغې باندې، یعنې فیصله کول په ده باندې مشکل شي چې آیا اوس زما اودس مات شو که نه دی مات. اخرج منه شیء آیا څه وتلی دي د ده نه ام لا یا څه نه دي وتلي. بعضې وخت کې انسان په د مقعد کې څاسې شیطان هغه واچوي حرکت یا څه پکې حرکت پیدا شي انسان ته په د ذهن کې دا راځي چې زما نه څه شی خارج شوله او حقیقت کې نه وي خارج شوي، یا هسې انسان ته په وهم کې راشي آیا اوس په دې باندې اودس ماتېږي که نه ماتېږي. نو رسول الله فرمایي فلا یخرجن نه دې وځي دغه انسان من المسجد مسجد نه لمونځ نه ترکوي بلکې په لمانځه کې دی دی اوسیږي او لمانځه ته د دوام ورکړي حتی تر دې پورې یسمع چې واوري صوتن آواز او یجد ریحا یا محسوس کړي بوی کړي یا محسوس کړي ریحا بوی. دا حدیث نه یو دوه درې فواید دا راوځي. یوه فایده دا ترې راوځي چې ما خرج من السبیلین شوزي نو دا ناقض الوضو دي. نو که هغه بیا صوت ورسره وي نو هغې ته ځان ته نوم اخلي او که صوت نه وي ورسره هسې بدبویي ورسره دی ته ځان ته نوم اخلي. نو په دواړو شیانو باندې څه کېږي اودس ماتېږي. بیا د دې سره بله مسله دا ده چې هغه که لږ وي او که ډېر وي په دې سره اودس ماتېږي. ښه د حدیث مطلب شولو. د حدیث مطلب دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو په یقین باندې عمل وکړئ. د دې حدیث مطلب دا دی یعنې تر څو پورې چې تاسو ته یقین نه وي حاصل شوی نو تاسو په دې شیانو باندې اودس مات مه بولئ. د بعضې متعصبین علما به ورته ووایي متعصبین دي هغوی دغه حدیث په اهل حدیثو باندې د طعن په شکل باندې وایي چې اهل حدیث چې دي هغوی په واتلو یا په خارجېدلو د باد سره اودس نه ماتوي. لیکن نه موږ دا خبره کړې ده او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه دا مطلب دی. د رسول الله د حدیث مطلب دا دی چې ستاسو تر څو پورې یقین نه وي جوړ شوی نو په دې باندې عمل مه کوئ. دا وهم داسې خیال وي یقین نه وي په باندې هسې شک انسان پیدا شي. نو د دې وجې نه رسول الله فرمایي تر څو پورې چې یقین نه وي پرې راغلی نو تاسو دغه اودس مات مه بولئ. د دې حدیث مطلب دا دی. د دې نه بله مسله دا ثابته شوله چې اصل د یو څیز یا داسې ویلی شو بقا د یو شي په اصل باندې بنا کېږي. د دې حدیث مطلب دا دی یا د دغې خبرې مطلب دا دی مخکې د انسان اودس و نو اوس د انسان ته شک پیدا شولو نو اوس به حکم چا لره وي اصل لره. اصل کې اودس و نو اوس حکم چا لره شولو اصل لره شولو او د وروستنی حالت چې د چې هغه د شک دی نو په دې باندې به عمل نشي کېدلی. دا ښکلې مسله ثابته شو. بله مسله د دې حدیث نه دا ثابته شوله چې یقین دا نه ځایله کېږي په چا باندې په شک باندې. لکه دلته یقین موجود دی یقین موجود دی چې زما اودس شته دی خو شک راغی چې اودس به مې مات وي نو شریعت دا وي چې نه ستا اودس شته دی. وجه دا ده چې یقین موجود دی او په شک باندې یقین نه ځایله کېږي. یعنې ډېر کله ته یو انسان په لمانځه ودرېږي نو شیطان وسوسه وروچي چې تا خو تشناب ته تللی اودس دې مات دی. نو بعضې انسانان چې وهمي وي هغه دستي
روان شي او وایي چې اودس مې مات نه تر څو پورې چې انسان ته یقین نه وي حاصل شوی چې او رښتیا زه تشناب ته تللی یم نو اودس به مات نه بولي بلکې په مغه یقین باندې به عمل کوي په هغې باندې به مخکې ځي. بل حدیث راوړي عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال فرمای قال رجل وویلی وسړي مسست ذکری چې زه مسه کړم خپل عورت اندام مخصوصه او قال یا داسې ویلی دي الرجل يمس ذکره یا داسې ویلی چې یو سړی راولګي خپل عورت اندام خاصت الله سوروړي فی الصلاة په لمانځه کې علیه الوضوء آیا په دغه سړي باندې اودس شته؟ فقال النبي نبی علیہ السلام فرمایل لا نشته اودس انما هو بدعة منك یقینا دغه یو اندام دستانه یعنی دغه اندام مخصوصه ستا د بدن د اندامونو یا ستا د بدن د عضوونه یو عضو ده نو په دې باندې اودس نه ماتیږي. دې حدیث نه فایده دا راوتله چې په اندام مخصوصه مسه کولو سره اودس نه ماتیږي. دا یو حدیث ولو. بل حدیث په دې کې راوړي چې اودس به ماتیږي. نو بل حدیث راوړي وعن بسرا بنت صفوان رضی الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام قال فرمایلی دي من مس ذکره چا چې مسه کلو عورت خپل اندام مخصوصه مسه کلو لاس ورولو فلیتودع هغه د اودس وکړي. ګوره په دې حدیث کې دا ثابته شوله چې په مس ذکر باندې اودس ماتیږي او مخکې حدیث کې ثابته شوله چې په مس ذکر باندې اودس نه ماتیږي. نو اوس بعض علما لګېدلي دي په یو حدیث باندې عمل کړی دی لکه احناف علما په دغه مخکینی حدیث باندې عمل کړی دی مطلق وایي چې اودس په مس ذکر باندې یعنی کله چې انسان خپل عورت مسه کړي لاس وروړي نو اودس یې نه ماتیږي. احناف په دې حدیث باندې عمل کړ. دا بل حدیث چې دی په دې باندې دوی عمل نه کوي. نو په یو حدیث باندې عمل کول او په بل پرېښودل دا صحیح کار نه دی. د اصولو د شرع نه خلاف کار دی. په اصولو کې یوه قاعده ده الاعمال اولی من الاهمال. دا یوه قاعده ده وی عمل کول په دواړو حدیثونو باندې دا غوره دي د عمل کول نه په چا باندې په پرېښودلو د یو حدیث او په کولو د یو حدیث باندې. دا یوه قاعده شو. دا اصولي قاعده ده ښکلې قاعده ده. یعنی کله کله چې په دوه حدیثونو باندې یو وخت کې عمل کېدلی شي نو عمل به په دواړو حدیثونو باندې کوو. کله چې نشي کېدلی دوه حدیثونه دي یو حدیث د بل حدیث معارض دی ټکر سره لري نو که تطبیق کېدلی شوی خو سړی به تطبیق کوي په دواړو حدیثونو باندې عمل کوي دا غوره او بهتره خبر ده. او که چېرته نه کېدله تطبیق نو بیا به څه کېدلی شي بیا په یو حدیث عمل کېدلی شي بل به پرېښودلی شي. لکه دلته محدثین د دواړو حدیثونو تطبیق داسې کوي. یو تطبیق محدثینو داسې کړی دی چې د مخکې حدیث نه به مراد شي لاس ورولل په حائل سره په پردې سره. مثلا انسان خپل عورت ته لاس وروللو بغیر د چا نه بغیر د پردې نه اودس یې مات شو او که بغیر د پردې نه یعنی مثلا د پرتوک د پاسه لاس وروللو نو اودس به نه وي مات. د مخکې حدیث مطلب به دا شي او د وروستني حدیث مطلب به دا شي چې بغیر د پرتوک نه او مستقیما لاس ورسره ولګولو نو اودس به مات وي. دا یو تطبیق شولو. حایل او غیر حایل. حایل پردې ته ویلی شي یعنی د بعض اصطلاحات علمي دي یا عربي اصطلاحات دي شاید عوام ورونه پې باندې پوه نه شي. نو د هغې مطلب دا دی چې د پردې نه د لاندې لاس ورل د پردې د پاسه لاس ورل. نو که د پاسه اودس نه ماتیږي او که لاندې اودس ماتیږي. دا یو تطبیق شولو. دویم تطبیق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله ذکر کړی دی. دا هم ښکلی هغه د تطبیق دی. هغه مخکې تطبیق هم په یو حدیث د ابوهریره کې راغلی دی. ابوهریره دا خبره کړې ده. او د دویم تطبیق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله کړی دی او نور محدثین هم په دې کې ورسره شته. نو د هغوی تطبیق دا دی په شهوت او غیر شهوت سره. نو د اول حدیث نه به مراد څه شي؟ د اول حدیث نه مراد بغیر شهوت نه وي. کله چې انسان په شهوت کې نه وي او لاس یا عورت ته یا اندام مقصد ته یوړلو نو اودس به نه وي مات.
د دویم حدیث مطلب بدای شي چې په شهوت سره لاس وروړي لکه یو انسان په شهوت کې راغلی دی او لاس یې ورللو نو بیا به اودس مات وي او دا څه دی دا ښکلی تطبیق دی دغه بل حدیث کې ګوره داسې راځي چې انما هو بضعة منک چې دا ستانه یوه عضوه ده یوه عضوه ستانه ده نو د دې وجې نه اودس نه پرې ماتېږي لکه څنګه چې سړی پوزې ته لاس وروړي لاس ته سړی لاس وروړي نو په هغې باندې اودس نه ماتېږي نو په دې باندې هم اودس نه ماتېږي او شیخ الاسلام چې دا کوم تطبیق کړی دی دا هم ښه تطبیق دی چې کله انسان په حالت د شهوت کې وي نو بیا هغه عضوه پاتې نه شوله د بدن په شانت بیا په هغې کې انتشار دی په هغې کې نور حالتونه راغلي دي نو د دې وجې نه نو بیا په هغې حالت کې اودس په باندې مات نو دا بل ناقص شولو د چا د اوداسه دا ذهن کې یاد لرئ په حدیثو کې تطبیق هم وشولو دارنګه ناقص هم ذکر شولو چې دا ناقص دی اوداسه شولو ماتونکی دی اوداسه شولو چې انسان خپل عورت ته لاس یوسي بیا په دې کې نارینه او زنانه دواړه سره شریک دي که هغه نارینه لاس وروړي که زنانه لاس وروړي نو اودس به په دې باندې ماتېږي بل حدیث بیا راوړي هغه به انشاءالله سباني درس کې ووایو نن په دې باندې اکتفا کوو وبالله تعالی التوفیق